دا راته ووایه که نه چې فن ته راغلی پېژندګلو هم په څه شوې وه پیل هم داسې څه شی ویلې و د چا هم ویلې و چې دې خلکو خوښ کړی و پهله خو مونږ داسې ساده ساده څیزونه به وې داسې ډېر جبڼ ته لاړو ما منتظر به لاړو ما منتظر ډېر ښه ژوند کړی دی جی 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 د هغوی په کلي کې خو ما به داسې ژوند کړی لکه ما منتظر چې دواړه یو هغه کلي هم زما دونه خوږ راباندې لګي او دغلته ما ډېر ژوند کړی دی نو وایي هلته د هغه ځای نه به زمونږ یو غزل و انور تنها اوس بادشاه الله دې وبخښي ډېر ښه انسان و هغه رالی په پاڼه یې مونږ ته لیکلی و داسې وایي بهي ما یو غزل سعودي کې لیکلی داسې وګورئ نو هغه بیا مونږ وکتو هغه بیا مونږ داسې زمزمه کړو ځان سره په رباب سره نو خلکو واورېدو داسې باجې دبلې سره مو وینو خلکو ډېر خوښ کړو بیا هم په سټوډیو کې نو هغې نه زما پهچان شوی ډېر ملګري ګرانه سعودي ته مزه نو دا امید لرم دینه شوی جي چې دغه مسافر ولې ته انتظار هم کوي جی جی او دا به ستاسو نه اورو جی جی ضرور به اورو نو د دغې مسافرو د دغې کتونکو تندم ختمو جی 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 او ګرانه سعودي ته به ورته ضرور وایو مسافر ټول کلی تراله و یار می خبره د قستان راضی زمو سافر د بل وطن شما یاشنا لخای چې حیا می وساتي تچیر دی کوسین لاړې یا ټوټي ټوټي زړه بد چا کوسی لوړه پر سړی بیمار شي یا بیا د کټ سر لنګي لذي پر یاد کوي ہے مسافر لالیا د زړګي سر لالیا درته یادېږم کنه هرماسې ګر لالي د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید لرم چې غونډ مینوال به ښه کتونکو راغلي یو یو ځل بیا چکدرې ته راغلي یو یو داسې ملګري خواله چې ډېر په فن کې ډېر کار کړی دی خو ورک شوی دی دغه سره به ستاسو ملاقات کوو ګورو د هغه ژوند ستایو چې هغه څه دی نو راځئ زموږ سره د هغې شخصیت سره ستاسو ملاقات کوو نو چېرته مزې راځئ زموږ سره زموږ ډېر ګران میلمه زموږ سره په دې پروګرام کې السلام علیکم ډېره زیاته مننه ستاسو مینه او ډېره شکریا هم ادا کوو چې موږ هم په خپل پروګرام کې ځای راکړو او چې زما د شخصیت حدونه ګوري زما پن زما د فکر ترجمان دی نو دا راته ووایې چې دغه کتونکي ستاسو په انتظار دي دا وایي چې امیر رحمان څوک دی دا خپل تعارف ورسره په خپله وکړي جی 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 ټولو ملګرو ته السلام علیکم نیک هیلې احترامات ټول راته الله روغ ساتي او مننه کوم ډېر مینه کوي ډېر ملګري څوک چې پیژني نو ستاسو چې د پیج څونه کتونکي هغه ټولو ته خو زه ډېر سلامونه وایم بل ستاسو ډېر مننه کوم چې بهي زما خواله راغې په لوړ وخت کې پتنګ وخت کې زما خواله راغلی بهي او دې ټیم کې چا سره ټیم هم نه ورځ هم ډېر لنډې دي نو ډېره مننه دی کوم دا راته ووایه امیر رحمان صاحب چې ژوند هم څنګه تېرېږي ژوند ماشاءالله ډېر ښکلی او ډېر ښکلی تازه ډېر په مزو کې شکر دی ډېر ښکلی تېرېږي دا راته ووایه چې فن ته څنګه راغلی جی فن هم څنګه خوښ کړو دې سیټ ته هم سوچ څه و فن خو الله ژوند زمونږ ساکوټ کې شوی دی او پیدایش خو زمونږ هلته شوی دی جی 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 نو فن مونږ هلته زده کړی دی او فن هم څنګه زده کړی دی فن داسې په شوقي زده شوی دی زما یو بایو کراچۍ کې هغه بیا ځان سره رباب راوړو نو هغه خو د شوق ډېر نه کوو خو کور کې پروت و نو ما داسې وکتل یو بل مې وکتل مې لکه دا خو دغه څیز دی زمونږ کره چې پروت دی ډېر ښه اواز کوي هغه څیز دی نو بیا ورته د هغې نه بعد زما شوق پیدا شو ما راواغستو مزې نه راکول بیا مې ګیل کو بیا مې راواغستو بیا چې په اخره کې زده شو خپله دې رباب زده کړې او جواب په ډېر د کمال خبره ډېر مې په خپل زده کړی بیا مې د هغې نه بعد استادان ځان کتلي وو تلاوت استاد ساکوټ ابتهار علي صاحب دی هغه زما استاد دی نو هغه ما ته ډېر څیزونه ښولي دي فن کې مشکل شته که نشته
یاره پن کې خو مشکل شته چې مشکل پدې دی چې وتا ته هم سوي چاته اجازه ته چاته نه مونږ شکر دی اوس مشران یو سنشت لاول کې ډېر ستونزې او ډېر مسلې وي نو د سچاو پر خودم نورونه بیګانمو نو هغه به دې پن ته نه پرې خودو پن ستاسو په خاندان کې جی بل پنکار شته یا نشته نه نشته جی نشته زنګ په پن خاندان کې څوک هم پنکار دي مشران سوي چې لکه او مشران ماشاءالله رونه مې اوس پوي دی او راته سنوي د دغه راته دا کې حواله سبا مې ډېر قاریدو او نور څوک راته د خاص دغه نه کې اوس ټول پوي شي دي لګنو ډېر دغه راته نه کوي پن ته چراغ لې جی پروګرامونه موکلا میلسونه موکلا بیا په سټوډیو کې چې تاسو لکه خلکو پیژندې هغه مینوال لکه تاسو غیب یا کنه تاسو په سکرین ناراضي او بالکل بالکل هغه زمونږ بار بار دغه غوښتنه کوي جی 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 امیر رحمان صاحب ورکتي مننه جی مننه تاسو دا وایم چې ها اوس تاسو به د سکرین نه وچوي دا څه وجه کې دي شي او پنځه برازه کنه سکرین نه هو هاوټ نه یو پن کې یو لګیو کار کو خو سه پپټ پټ کار کو سه ډیر راوتی نه سکرین نه پناوي لګو بس زمنګ لګ جدایم راغلی دا ساکوټ نه لګ زوس چک درکه ژوند کوما نو لته ما نو لګ جدایم راغلی دا پن سره لګ مين لرو مين وسره ډیر د خو لګ ټیم لګ ملاوي نو کوي لګ او جی خبر دي امیر رحمان صاحب بلا خو دي جی مننه وې مچ ډیر خبر تاسو سره کوم قدردان شي کتون کې په انتظار دي جی 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 چې تاسو نو دي خواګه سره هارمونیم سره وورو مننه جی بالکل زمزمه وکړو ته نو سبو جی دا راته وای کنه چې پن تراغله جی پیژنګلوم پس شوی و پهلم داسې څه شی ویلو د چا ویلو چې د خلکو وخت کړو ها پهله خو مونږ داسې ساده ساده سيزونه به وې د سډیر وو جبن تلا ما منتظر بلاړو ما منتظر ډیر خجون کړي دي جی 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 دا غوي په کلی کې خو ما بس د سجون کړي لکه ما منتظر چې دوانه یو هغه کلم زمای دونه خوګ را باندې لګو دغه تم ډیر جون کړي دي نو وای التا د اغه زینا بس زمونږ یو غزل او انور تنها اوس بادشاہ الله دی وبخ ډیر انسانو هغه را لې په پانه مونږ ته لیکل او د سوي بای ما یو غزل سعودي کې لیکل دا سې وګوره نو هغه بیا مونږ وکړو هغه بیا مونږ د زمزمه کو ځان سره په رباب سره نو خلکو واورې دلې سي باجه د بلې سره مو نو خلکو ډېر خوښ کو بیا په سټوډیو کې نو هغه زما پہچان شوی ډېر ملګری ګرانه سعودي ته مزه نو دا امید لرم دینه شوی جی چې دغه مسافر وای ته انتظار هم کوي جی جی او دا بس تاسو نورو جی جی ضرور باورو نو دغه مسافر او دغه کتون ګور تندم ختمو جی 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 او ګرانه سعودي ته به ضرور وای بالکل نو ملګرو زموږ سره اوسېږي ان شاء الله د امیر رحمان صاحب نه ډېر خوږی چپې مورو دغه یو غزل تی مورو نو چرته مزه راځي زموږ سره نو کتونکو تاسو څنګه معلومه وا انتظار مو خپل ته انتظار او ډېر ملګرو دا وختنم کړي وا چې ګرانه سعودي ته مزه هغه سړی شخصیت زم سره ناشته راځي مونږ یې مورو او تاسو یې موري د ملګرو سره شیر مننه جی کتونکو په انتظار تاسو ټول د ډالې مننه مسافرو ته خاص کر ډېر ډالې مننه وگران سعودی تمزا التا وقت سپینیگی التا سپرلی نشت دے التا زوانی التزوانی زړی التزپرلی نشته دې التزوانی زړیږي اے مسافر مولا دې خپل کوټرا ولمینا اے مسافر مولا دې خپل وطن ترا ولمینا اے مسافر داسې خل پړ ګرځېږي د خاورو دلونه ده هغه ګل رنګه هلک د سپین مخوټې ملک داسې خل پړ ګرځېږي د خاورو دلونه ده په چکو
سر شو اخر ورته بیبي یادېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي وګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي په خوشحالۍ سعودي ته رالم ما وسیل دی ملګرو دا خو جیل دی دپاره د مزدور په خوشحالۍ سعودي ته رالم ما وسیل دی ملګرو دا خو جیل دی دپاره د مزدور ملګرو دا خو جیل دی دپاره د مزدور دا چې بیا بیا غواړي مورې دعا غواړي د خپل بچي لپاره په ژوند سزا غواړي و دا چې بیا بیا غواړي مورې دعا غواړي د خپل بچي لپاره په ژوند سزا غواړي ما ورته ډېر وویل خو میان دې نه پوهېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي وګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي هلته کې تلي د ډېر خو کړي دلي د ډېر په هریالونو پسې خو جړې دلي د ډېر هلته کې تلي د ډېر خو کړي دلي د ډېر په هریالونو پسې خو جړې دلي د ډېر هلته پیسې ډېرې دي خو څوک پرې نه مړېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي وګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي مسافر ټول کلي ته راله خبر د قستان راځي زمو سافر د بل وطن شما یا اشنا لخای چې حیا مې وساتي د چا خوشي لوړم چې مسافر سړی بیمار شي یا بیا د کټ سر لنګي لذي پر یاد کوي مسافر لالیا د زړګي سر لالیا درته یادېږم کنه هر مازدیګر لالیا مسافر لالیا د زړګي سر لالیا
بهار خانې دې څنګ تېرېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي وګرانه سعودي ته مزه هلته ویښته سپینېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي لا 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 هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني زړېږي هلته سپرلي نشته دی هلته ځواني वाह ګرانو کتونکو ماشاءالله امیر رحمان صاحب خو ډېر خوږ اواز لري امیر رحمان صاحب ته راته ووایه جي چې ارمان هم څه دی بس ارمان خو همدا دی چې ارمانونه خو شکر دی الله پاک ډېر برابر کړي دي پوره کړي دي اورې او داسې ټول ارمانونه بس د انسان داسې وسه ارمان یې ذات اوسه خو دغه ارمان دی چې الله دې ژوند ښه راکړي او الله دې ټول ملګرو له ښه ژوند ورکړي او بس څه نشته داسې خاص اورې الله پاک هر څه پوره کړي دي ارمانونه همدا دي چې بس ټول ملګري رانه خوشحالي او بس خبره رانه څوک نه ډېره مننه الله دې لره ډېره زیاته مننه دا د تنها صاحب غزل تاسو ووي او دغه په دغه شعر باندې به تاسو نوم اجازت اخلو انشاءالله در په در پښتانه یو ځای ته راټول کې در په در پښتانه یو ځای ته راټول کې زه تنخوا د دغې ورځې په ارمان یم نو دا زموږ سره امیر رحمان صاحب انشاءالله دا به تاسو سره په بار بار په سکرین راځي دا به تاسو خپل چینل هم کوله وښیې هغه به دغه ملګري تاسو به بیا ورته وښیې زما انشاءالله چینل نوې را روان دی د خیره سره نوې څو ترتیب دي انشاءالله ښکلي مسافرو دپاره او ټول ملګرو دپاره به ډالې انشاءالله نو ډېر خدمت مې دي او راځي به انشاءالله ګرانو کتونکو امیر رحمان صاحب خپل چینل جوړوي تاسو ته به ډېر زر په سکرین باندې راشي د سکرین نه غیب شوی دا وه د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا زیریږو ښه وخت هم غواړو تلوي الله په امان